الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. زما عزتمندو او قابل احترام مشرانو ورینو او زما دینی خویندو او کوم دوستان چې موږ په دې ژوندۍ بڼه باندې ویني، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد د سلام نه د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوو په دې خبره باندې چې رب العالمین موږ او تاسو له دې عظیم عبادت توفیق راکړ. الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته همیشه دغه صحتمندي او توانایي په نصیب کړي. او رب العالمین کوم کسان چې دې عظیم عبادت نه محروم دي، مریضان دي، نشي کولی رب العالمین دې هغې له شفای کامله عاجله ورکړي. او کوم کسان چې په غفلت کې پراته دي دې عبادت نه رب العالمین دې هغې ته نیکۍ هدایت وکړي. زما عزتمندو څنګه چې موږ هره جمعه په یو موضوع باندې مختصر شان وضاحت کوو، تېره جمعه موږ د ګناهونو اثرات د انسان په دې ژوند باندې د هغې باره کې موږ وضاحت کړی، نو انشاءالله تعالی د دې وخت په مناسب او د دې میاشتې په مناسب باندې چې یو موضوع چې د هغه د حج په باره کې د حج اهمیت، د حج فضیلت او د هغې بعضې احکام او شرایط انشاءالله تعالی که موږ تاسو ورته متوجه شو نو دا به زموږ او ستاسو د فایدې سبب وګرځي. زما عزتمندو، حج د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی او د الله په فرایضو کې یو فریضه هغه حج ادا کول دي. دا میاشت د اسلامي میاشتو په اعتبار سره 11مه میاشت ده. دې میاشت ته ذوالقعده وایي، ذوالقعدې میاشت. نن د ذوالقعدې 4 تاریخ دی او د دې نه بعد چې کومه میاشت شروع کېږي هغه میاشت ته هغه د حج میاشت ده او هغه میاشت ته ذوالحجه میاشت وایي. د حج میاشت ته ذوالحجه میاشت وایي. نو دا حج د اسلام د ارکانو نه یو رکن دی او د دې ادا کولو دپاره د دنیا د هر ګوټ نه، د هر کونج نه مسلمانان مکې مکرمې ته تشریف راوړي. بیا د حج ابتدا په کوم وخت کې وشوه؟ د کوم وخت نه دا حج شروع شو؟ دا د ابراهیم علیه السلام د وختونو شروع شوی دی. الله سبحانه وتعالی ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته د کعبې د جوړولو امر وکړ او ورته وفرمایل چې وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام أو إسماعيل عليه السلام ته امر وکړ د کعبې د جوړولو. نو کله چې کعبه تعمیر شوله نو بیا الله سبحانه وتعالى د ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل چې اوس عمومي اعلان وکړه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. یا زما پیغمبر اوس خلکو ته عمومي اعلان وکړه نو دا خلک به پیدل او په سپرلۍ باندې سپاره او د ګروپ او د ډلو په شکل باندې به دلته راشي دغه مراسم ادا کولو ده. نو ابراهیم علیه السلام د الله په امر باندې د خلکو ته یو عمومي اعلان وکړ چې کله هغه اعلان وکړ نو خلکو د هغه د اواز ته لبیک ویلي. کوم لبیک ویلي؟ چې اللهم لبیک. خلکو د هغه په د اعلان د هغه په د اواز باندې لبیک ویلي چې اللهم لبیک اللهم لبیک، یا الله موږ حاضر یو. نو د هغه وخت نه دغه تلبیه شروع شوه، لبیک اللهم لبیک. هغه اعلان وکړه، اواز یې وکړه او خلکو ورته لبیک ویلي. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. نو په دغه لبیک باندې دا خلک دلته راتلل او دا مراسم به ادا کېدل. دا تلبیه د هغه وخت نه شروع شوې ده، د لبیک تلبیه چې تر ننه پورې مسلمانان ځي او دا تلبیه لوستل کېږي.
ابراهیم علیه السلام چې کله کعبه تعمیر کړله د هغه وخت نه واخله تر ننه پورې خلک د دغه کعبې د بیت الله د عبادت لپاره راځي او خلک عبادت کوي په هغې کې او دا تلبیه پکې ویلې کېږي او دا عبادت به تر قیامته پورې هم دغه شان جاري وي. بیا زما عزتمندو د اسلام 5 بنا دي: کلمه توحید، منځ، روژه، زکات، حج. حج دا په هر نارینه او زنانه باندې په عمر کې یو کرت ادا کول دا فرض دی، دا واجب دی په هر مسلمان باندې. په عمر کې یو کرت ادا کول دا فرض دی، دا واجب دی، لازم دی او د دې نه زیات ادا کول هغه به په نفل کې حسابیږي. بیا دا حج کله فرض شو په دې مسلمانانو باندې؟ حج دا په 9 هجری کې په دې مسلمانانو باندې فرض شو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړ، نو په هغه کال باندې په مسلمانانو باندې دا حج لازم شو. د الله پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عمر کې یو حج او 4 عمرې ادا کړي دي او هغه حج ته حجۃ الوداع ویل کېږي. د هغې نه بعد به رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، دنیا نه رحلت وکړ. بیا د حج معنا، د حج لفظي معنا دا قصد ویل کېږي، قصد. او په اصطلاح کې حج قصد بیت الله په حیثیت د تعظیم په افعال مخصوصه وکړي او په اوقات مخصوصه وکړي. دا به د حج اصطلاحي معنا ده. او د حج ته به عبادت مرکب وي. ولې ورته عبادت مرکب وي؟ ځکه چې دې کې مال او بدن دواړو ته ضرورت وي. د انسان مال او بدن دواړو ته په دې کې ضرورت وي، ځکه ورته عبادت مرکب وي. دا نور عبادت چې دي، منځ، روژه، منځ دا بدني عبادت دی، روژه دا بدني عبادت دی، زکات دا مالی عبادت دی، نو حج دا مالی عبادت هم دی او بدني عبادت هم دی، نو ځکه ورته عبادت مرکب وي. نو دا عبادت مرکب دی. بیا کوم آیات چې موږ په دې مقدمه کې ولوستو، آیات هم تلاوت کړو. ان اول بیت وضع للناس، الله سبحانه وتعالی فرمایي د ټولو نه اول عبادتګاه، د ټولو نه اول عبادتګاه چې د خلکو دپاره مقرر کړې شوې ده، نو الله سبحانه وتعالی فرمایي للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین. هغه ځای دی کوم ځای کې چې مکه مکرمه ده، مبارکن چې دا د برکت والا ځای دی، وهدى للعالمین او د خلکو د هدایت مرکز دی. ولې هغه ته نزول د وحی شوې ده، هغه د وحی ښار دی، هلته د قرآن نزول شوی دی. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي فیه آیات بینات، په دغه ځای کې واضح نشانې دي. کومې نشانې پکې دي؟ رب العالمین په دې آیات کې فرمایي مقام ابراهیم، لکه څنګه چې مقام ابراهیم پکې دی. مقام ابراهیم هغه یوه تیږه ده چې ابراهیم علیه السلام به په هغې باندې ودرېده او دا کعبې پې تعمیر کړې ده. نو دغه شان واضح نشانې پکې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د هغه نه روایت دی، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې 2 تیږې 2 څنګ دا د جنت نه راغلي دي، یو د مقام ابراهیم او یو د حجر اسود. د حجر اسود تیږه چې ده دا د آدم علیه السلام سره د جنت نه راغلې وه، او د مقام ابراهیم تیږه دا جبرئیل امین د ابراهیم علیه السلام دپاره راوړې وه د کعبې د تعمیر دپاره، چې اوس هم د ابراهیم علیه السلام هغه نقشونه په هغې کې پاتې شوي دي. نو دا د کعبې د تعمیر دپاره جبرئیل امین ابراهیم علیه السلام نه راوړې وه. نو که چیرې د دې دواړو د مقام ابراهیم او د حجر اسود نه وی د دې نه نور نه وی اخیستلی شوی، نو په دنیا کې به د دې نه بل نوراني څیز نه وی. د انسانانو د ګناهونو په وجه باندې د هغې نه هغه نور اخیستلی شوی دی. بیا زما عزتمندو الله سبحانه وتعالی دغه آیات کې فرمایي ومن دخله کان آمنا، او څوک چې دغه ښار ته ور داخل شي، دغه د برکت والا ځای ته چې داخل شي، هغه په امن کې شي. هر شی هلته په امن کې وي. د دغه امن په خاطر باندې الله سبحانه وتعالی فرمایي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې هلته به بېهوده خبرې به نه وي، فحش خبرې به نه وي، هلته به جنګ جدل او دا شیان به هلته نه وي. په دې باندې منع لګولې ده.
بلکې هلته حیوانات هم په امن کې وي. د دغه امن په خاطر باندې الله سبحانه وتعالی په حاجي باندې هغه محرم ګرځولی دی او په هغه باندې شکار د تمامو شیانو نه منوي. د دې امن په خاطر باندې حیوانات هم په امن کې دي. د دغه د برکت والا ځای دلته چې هر څوک داخل شي الله سبحانه وتعالی فرمایي نو هغه په امن کې شي. او بیا رب العالمین فرمایي ولله علی الناس حج البیت، او په دې خلکو باندې د الله له طرفه دا دي چې دا حج په هغې باندې فرض دی، لازم دی. په کومو کسانو باندې؟ الله سبحانه وتعالی د هغې وضاحت کوي. رب العالمین فرمایي من استطاع الیه سبیلا، هغه کسان چې هغه صاحب استطاعت دي، هغه صاحب استطاعت چې هغه د دې لارې د تلو راتلو توفیق لري، هغه کس چې هغه بیت الله ته د عمد او د رفع طاقت لري، په هغه باندې حج لازم دی او حج ورباندې فرض دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي ومن کفر فإن الله غني عن العالمین، او څوک چې د دې نه منکر شي او د دې نه انکار وکړي، ومن کفر څوک د دې نه ناشکري وکړي، فإن الله غني عن العالمین، الله سبحانه وتعالی بے پروا دی، د چا پروا نه کوي. الله سبحانه وتعالی درله مال درکړی دی، د بدن طاقت دله الله درکړی دی، صحت دله الله درکړی دی، نو اوس پکې د رب العالمین شکر ادا کړه او د الله دغه فریضه دا پوره کړه او حج ادا کړه. او کوم کس چې د الله ناشکري وکړي، دغه فریضه د الله سره د استطاعت نه، سره د مالی طاقت نه، سره د جاني طاقت نه هغه دغه فریضه ادا نه کړي، نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې زه د دې کس نه بې پروا یم. او چې الله سبحانه وتعالی د چا نه بې پروا شي نو هغه په هلاکت کې واقع شه. فإن الله غني عن العالمین، ستا حج ته الله محتاج نه دی، الله په تا باندې امر یې درته کړی دی. څنګه چې روزه د الله په امر باندې نیسي، مونځ کې د الله په امر باندې نور فرایض پوره کې، دغه شان الله سبحانه وتعالی وایي کله چې د مالی جاني طاقت تا سره پیدا شو نو بیا در باندې د حج هم فرض دی. بیا زما عزت مونږ کله چې مونږ او تاسو یو عبادت کوو، یو عبادت شروع کوو، نو د عبادت نه مخکې مونږ او تاسو قرآن او حدیث ته رجوع کوو، د هغه عبادت اهمیت معلوم کوو، د هغه عبادت فضیلت معلوم کوو، په هغه عبادت باندې ځان پوه کوو. د دغه عبادت پوهې دپاره موږ او تاسو علماو نه پوښتنه کوو چې د فلاني عمل کومه، د دې فضیلت سره د دې اهمیت سره په کومه طریقې وکړمه. نو د هر عمل چې موږ او تاسو کوو سر به خود یې نه کوو چې روان یو، بلکې په هغې باندې ځان پوه کوو چې د عمل کوو دا څنګه دی. نو قرآن او حدیث ته موږ او تاسو رجوع کوو. مقصد دا نه چې موږ او تاسو فقط دغه عبادت دی وشي، مقصد دا چې دا عبادت په صحیح طریقه باندې وشي او په داسې طریقه باندې وشي چې دا الله په بارګاه کې قبول شي. مقصد زموږ او تاسو دی. او بیا موږ او تاسو موږ همیشه دا خبره ذکر کوو چې د هر عمل د قبولیت دپاره څو شرطونه دي؟ 2 شرطونه دي. اول شرط د هغه عمل د قبولیت دپاره هغه څه شی دی؟ الاخلاص لله، د الله دپاره په دې عمل کې اخلاص وي. اخلاص دا چې د عمل ستا د الله دپاره وي، د الله د رضا د حاصلولو دپاره وي، د الله امر ګڼل بیا هغه عمل کول. په هغه عمل کې شرک نه وي. شرک څنګه؟ شرک څه ته ویل کېږي؟ شرک ریا ته ویل کېږي چې په هغه عمل کې ریا نه وي. ریا څه ته ویل کېږي؟ ځان ښودنې ته وایي، د خلکو تعریف حاصلولو ته وایي چې زما خلک تعریف وکړي چې دا ډېر ښه سړی دی او دا ډېر ښه انسان دی. د تعریف حاصلولو دپاره په هغه عمل کې به تعریف نه وي، په هغې کې به ریا نه وي، هغه به رسمن هم نه وي چې بس فلان دا عمل کړی دی زه هم دا عمل کوم، او دا به هسې عادتن هم نه وي چې دا خلک کوي زه به هم کومه، بلکې د عمل کې د ټولو نه اول شرط څه شی دی؟ الاخلاص لله. د عمل به ستا د الله د رضا دپاره وي. دا به یوټیوب او د فیسبوک دپاره به نه وي چې زه په هغې باندې مشهور شم، بلکې دا به د الله دپاره وي. او ریا همدې ته ویل کېږي چې یو عمل د خالق نه منقطع کول او د مخلوق تعریف حاصلول، دې ته ریا ویل کېږي. دویم شرط د عمل د قبولیت دپاره هغه متابعه ده، المتابعه، چې د عمل به د پیغمبر په طریقه وي. که د عمل د پیغمبر په طریقه نه و نو د عمل الله ته قبول نه دی. ولې دا دین موږ ته د پیغمبر راښودلی دی، نو د عمل به هم ستا د پیغمبر په طریقه باندې. نو د عمل د قبولیت دپاره 2 شرطونه، الاخلاص لله او بل المتابعه، د الله دپاره به وي او د پیغمبر په طریقه باندې به وي. اوس یو کس وایي زه عمل کومه او د عمل بغیر د پیغمبر د طریقې نه کومه، ضروري نه چې پیغمبر طریقه د پکې شاملوي، ضروري نه چې پیغمبر طریقه پکې وکړم، بغیر د پیغمبر د طریقې نه کومه.
نو دا د غلط فهمي ده، ځکه چې بغیر د پیغمبر د طریقې نه عمل نه قبلېږي. عاملة ناصبه، اسې ځان ستړی کول دي، هندوستړی والله ناراضه. دا دین د پیغمبر موږ تاسو ته راښودلی دی، هغه معلم دی، نو د هغه په طریقه باندې به د هغه په امر د هغه قول او فعل به پکې داخلي، نو بیا به موږ هغه عمل کوو. بیا زما عزتمندو، د حج بیا فضیلتونه دي، زیات فضایل دي، یو څو فضیلتونه بیا ذکر کړو. یو فضیلت یې دا واوره چې امام بخاري امام مسلم رحمه الله د حدیث راوړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای العمرة الى العمرة کفارة لما بینهم. یو عمره د بل عمرې پورې د هغې په مابین کې چې څومره ګناهونه وي دا د هغې دپاره کفاره شي. تا یو عمره وکړله او د هغې کې مابین کې چې څومره ګناهونه شوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د بلې عمرې کولو دپاره هغه د دې دپاره کفاره شي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای والحج المبرور لیس لهم جزاء الا الجنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حج مبرور یعنی قبول شوی حج چې انسان پکې د هر قسمه ګناه نه ځان بچه کي، د هغې نه ځان وساتي، د هغې بدله الله سبحانه وتعالی جنت مقرر کړې ده، بله بدله یې نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حج مبرور دې ته ویلی کېږي چې انسان پکې د هرې ګناه نه ځان بچه کي، د هرې ګناه نه ځان وساتي، او دا حج فقط ستا د الله د رضا دپاره رسم او د رواج دپاره دې نه کړی، بل مقصد دې نه ستا په زړه او ستا په نیت باندې الله فیصله کوي. مخلوق نشي کولی چې دا به ستا د الله د رضا دپاره، دا به د نوم د حاجي دپاره نه وي. ځکه ډېر اصحاب کرامو حجونه کړي دي، ګوره چا ورته اوسه پورې حاجي نه دي ویلي. اوسه پورې موږ تاسو اورېدلي چې حاجي عثمان، حاجي عمر، حاجي علي، حاجي ابوبکر، ډېر اصحاب کرامو کړي دي. نن سبا د مسلمانانو دا حل لکه حاجي دي ورته ونه ویل خفه کېږي، ځکه هغوی ما حج کړی دی که نه مصرف مې کړی دی. نو دې کې به دا شامل نه وي، دې کې به دا مقاصد نه شامل، بلکې مقصد د الله د رضا لپاره تا کړی و، بس هغه عملو ته هلته وکړه، الله دې پرې راضي کړه. فضیلت یې مخکې واوره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره فضیلت دې بیان کړی دی د دې حج. هغه فضیلت ته په تمه شه، د دې نوم فضیلت ته مه په تمه کېږه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی، د چې کله ایمان راوړنه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لراله، امام مسلم رحمه الله دا حدیث نقل کړی دی. وی راغی ویل چې یا رسول الله زه ایمان راوړم، اسلام قبلوم، لیکن زما یو شرط دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل څه شرط دی ته وایه. هغه ورته ویل یا رسول الله ما چې څومره ګناهونه کړي دي او ما ستاسو په او ستا په خلاف باندې مې څومره جنګونه کړي دي او ما مسلمانانو له څومره تکلیف ورکړی دی، که زما را تمام ګناهونه بخشش کېږي او ما ته معافي کېږي، اسلام قبلوم، ایمان راوړم، او که دا نه بخشش کېږي نو بیا ایمان نه راوړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل کما علمت یا ابا بکر یا ابا عمر، تا ته دا معلومات نشته دی چې الله سبحانه وتعالی درې شیان داسې مقرر کړي دي چې انسان کله هغه درې اعمال اختیار کړي نو الله سبحانه وتعالی هغه ما قبل تمام ګناهونه بخشش کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل وان الاسلام یهدي من کان قبله، څوک چې ایمان راوړي اسلام قبول کړي الله سبحانه وتعالی د ده ما قبل ګناهونه تمام بخشش کوي. انسان چې د مور نه غیر مسلمه پیدا شوی وي او اتیا کله دی په کفر کې تیر کړي او د ایمان راوړو ما قبل تمام ګناهونه الله سبحانه وتعالی د ته بخشش کوي. وان الهجرة یهدي من کان قبله، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل یا ابا عمر کوم کس د الله دپاره هجرت وکړي، هغه په وطن کې، په کلي کې، په کور کې د الله د دین دپاره په هغه باندې ظلم شروع شي او د الله دپاره هجرت وکړي نو الله سبحانه وتعالی د ده ما قبل تمام ګناهونه بخشش کوي. او بیا ورته وفرمایل وان الحج یهدي من کان قبله، او څوک چې د الله دپاره حج وکړي الله سبحانه وتعالی د هغه تمام ګناهونه بخشش کوي. یا ابا عمر څوک چې د رب العالمین دپاره حج وکړي رب العالمین د ده تمام ګناهونه بخشش کوي. د حج په وجه باندې د انسان تمام ګناهونه بخشش شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام بخاری رحمه الله دا حدیث راوړی دی، وی من حج فلم يرفض ولم يفسق. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په داسې طریقه باندې حج ادا کړي چې په هغې کې د خواهشاتو د خبرو نه ځان وساتي او د شهوت د کارونو نه ځان وساتي، د شهوت د خبرو نه او د شهوت د کارونو نه انسان ځان بچ وساتي، د ګناه نه انسان ځان بچ وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی رجع کما ولدت امه، و دې داسې د حج نه
بیرته راوګرځېږي لکه دا انسان چې په اول ځل د مور نه پیدا شوی، لکه په اول ځل چې انسان د مور نه پیدا شي د داسې د ګناهونو نه پاک صاف شي. لوی فضیلت یې دا دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حج کوونکی د رب العالمین مهمان وي، دا د الله ملمی. حج کوونکی عمره کوونکی دا د رب العالمین ملمانه دي. او کوم کس چې مهمان وي نو د مهمان په دې میزبان باندې دا حق وي چې د هغه څه شي وکړي، میزباني وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والحج والمعتمر وفد الله دعاهم فاجيبوهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام ابن ماجه رحمه الله دا حدیث راوړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حج کوونکی کله حج له هلته تللی او عمره کوونکی چې کله دغه بیت الله له ورشي، وایي دا د رب العالمین ملمانه دي، د الله مهمان دي، ځکه چې د الله په دعوت باندې دلته راغلي دي. الله ولا دعوت ورکړی، د الله دعوت یې قبول کړی دی، په هغې باندې راغلي دي، د الله په امر باندې راغلي دي. نو رب العالمین به اوس د خپلو مېلمنو اکرام کوي. څه کوي؟ دعاهم فاجیبوهم. څه چې وغواړي الله سبحانه وتعالی د هغې دعا قبلوي. وتساءلوهم فآتاهم. چې د چیز سوال دی وکړه الله سبحانه وتعالی ستا سوال قبلوي. لیکن بعضې سوالونه زموږ او ستاسو ګورئ په عظیمو عبادتونو نه بعد هم نه قبلیږي. دا هغه عبادت چې نه قبلیږي په هغې کې د دنیا یو مصلحت موجود وي، په هغې کې زما او ستا دپاره یو حکمت موجود وي. نو بعضې دعا کې نه قبلیږي، دا وجې نور چې هر انسان هلته هره دعا وکړي الله سبحانه وتعالی هغه دعاګانې قبلوي. بل فضیلت یې دا دی چې الله سبحانه وتعالی د حج او د عمرې په وجه باندې د انسان نه ګناهونه لرې کوي، ګناهونه بخشش کېږي، فقر او فاقه تنګي ته الله لرې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تابعوا الحج والعمرة فإنهما يغنيان الفقر. وی څوک چې حج او عمره ادا کوي الله سبحانه وتعالی د ده نه ګناهونه لرې کوي او الله سبحانه وتعالی د ده نه فقر او تنګي لرې کوي. بعضې وخت کې د انسان دا ژوند ډېر راتنګ شي، په دې ژوند کې داسې خفه پریشان، کله داسې فکر کوي چې دا به سحر او جادو اثري، کله وایي دا به جناتو اثري، کله څه فکر کوي، کله څه ځان سره داسې فکر کوي چې روحي تکلیف مې پیدا کړی دی. د انسان دا ژوند ډېر راتنګ شي. دا څه په وجه باندې؟ دا د ګناهونو په وجه باندې. لکه الله سبحانه وتعالی قرآن کې چې د ګناهونو په وجه باندې تېره جمعه دې ذکر وکړو چې د دې ګناهونو په وجه باندې انسان ژوند کې تنګي راځي، تنګ شي د انسان ژوند. نو توبه او استغفار به ډېر ضروري ده وخت کې، ځکه الله ګناهونه محو کوي. او بعضې وخت کې انسان باندې کله مالي مشکلات راشي، د مالي مشکلاتو وجې نه دا ژوند لږ تنګ شي. امتحان د الله یو مشکل پیدا کېږي، بل مشکل پیدا کېږي، بل یو طرف نه مشکلات زیات، یو طرف نه مالي حالات خرابي، نو انسان په ژوند کې تنګي را پیدا شي. او د دې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم علاج دا ښودلی دی چې حج او عمره، حج عمرې سره الله سبحانه وتعالی هم د ګناهونو بوج لرې کوي او الله سبحانه وتعالی سره هم د اقتصادي مشکلات سره الله حل کوي. بیا زما عزتمندو د حج د ادا کولو لپاره شرایط دي چې د حج په کومو کسانو باندې فرض دی او کوم شرایط یې دي. نو د حج د شرایطو لپاره اول شرط دا چې هغه اسلام دی، او اسلام شرط دا په هر عبادت کې لازم دی. د هر عبادت کې د اسلام شرط لازم دی، ځکه چې الله سبحانه وتعالی عبادت د مسلمانانو نه قبلوي، د غیر مسلم نه، د کافر نه الله سبحانه وتعالی عبادت نه قبلوي، ځکه چې بنیاد یې خراب دی. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله. الله سبحانه وتعالی چې د دې کافرو د غیر مسلمو نفقې او صدقې نه قبلوي، یوه وجه دا ده چې دوی په الله په رسول باندې کفر کړی دی، د الله د رسول نه منکر دي. الله سبحانه وتعالی عبادت د مسلمان نه قبلوي، چې مسلمان کله عبادت کوي نو رب العالمین د هر عبادت قبلوي. نو اول شرط اسلام دی، حج فرض کېږي په مسلمان باندې. دویم حج فرض کېږي په دویم شرط د حج د فرض کېدو لپاره چې شی دی هغه عقل دی. په مجنون، دیوانه، لیوني په ده باندې حج لازم نه دی، حج ورباندې فرض نه دی ولو که د مالي طاقت هم ولري. نو بیا په ده باندې حج لازم نه دی، ځکه د حج د فرض کېدو لپاره عقل شرط دی چې عقل به دی به عاقل وي. ځکه یو حدیث دی موږ بار بار ذکر کړی دی چې رفع القلم عن الثلاثه، د دریو کسانو الله سبحانه وتعالی قلم جګ کړی دی. عن الصبي حتى يبلغه، ماشوم تر څو پورې چې هغه بلوغ ته نه رسېدلی قلم د هغه اعمال نه لیکي. وعن المجنون حتى يعقل، او مجنون، لیونی، دیوانه تر څو پورې چې د عقل نه راغلی الله سبحانه وتعالی د اعمال نه لیکي. وعن النائم حتى سيستيقظه، او وده خوبولی چې تر څو پورې دی بیدار شوی نه وي د باندې قلم د اعمال نه لیکي. رفع القلم عن الثلاثه، د دې نه قلم جګړی شوی دی. نو دویم شرط د حج د فرض کېدو لپاره، د حج لازم کېدو لپاره هغه عقل دی. دریم شرط
د حج د لازم کېدو او د حج د فرض کېدو دپاره هغه بلوغ دی. تر څو پورې چې ماشوم بلوغ ته نه رسېدلی ولو که د مالي طاقت هم ولري نو ده باندې حج لازم لري، حج ورباندې فرض لري. اوس که یو طفل یو ماشوم هغه چېرته د والدینو سره حج ته لاړ او حج یې ادا کړه نو د ده حج ادا شو، حج یې وشو. اجر به الله سبحانه وتعالی چاله ورکوي؟ والدینو له به الله سبحانه وتعالی اجر ورکوي. او دا حج به د دې طفل نه د دې ماشوم د دې نابالغ نه فرضي حج نه حسابېږي، بلکې دا به د دې طفل نه نفلي حج حسابېږي. کله چې دی بلوغ ته ورسېده نو دی به بل فرضي حج به ادا کوي. دې مسله پوه شولې؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو طفل او یو برده غلام دی به بل فرضي حج ادا کوي. برده غلام هغه د ازادېدو نه بعد به بل فرضي حج ادا کوي، او طفل چې کله بلوغ ته ورسېږي د بلوغ نه بعد به بل فرضي حج ادا کوي. او کوم حج چې دی کړی دی د طفل کړی دی او د برده غلام کړی دی مخکې د دې نه د ازادېدو نه نو دا به په نفل کې حسابېږي. او څلورم شرط د حج د فرض کېدو دپاره د حج د لازم کېدو دپاره هغه حریت دی، لکه څنګه چې موږ ذکر کړه ازادي ده. په کنیز غلام برده په دې باندې حج لازم نه دی، حج ورباندې فرض نه دی. پنځم شرط د حج د فرض کېدو دپاره او د حج د لازم کېدو دپاره هغه استطاعت او طاقت او قدرت دی. څنګه چې الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې فرمایلی دي حج البیت من استطاع الیه سبیلا. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې په دې بندګانو باندې د الله حقدار دی چې دا بندګان د الله دپاره د الله د کور د الله د بیت د هغې زیارت وکړي. دا د رب العالمین حق دی په دې بندګانو باندې، الله امر کړی دی. کوم کسان به دا زیارت کوي چې کوم کسان وس او توان او طاقت وي. طاقت نه مراد یعنی د بدن طاقت ولري او د مال طاقت ولري، دې ته طاقت ویل کېږي. چې یو کس هغه د دغه سفر دپاره مصارف ولري او د خپل اهل او عیال د هغې د نفقې نه زیات مصارف ولري، یعنی دومره مال دی ولري چې دی پې حج ته تللی شي او بېرته راتلی شي، نو په ده باندې حج لازم دی او حج ورباندې فرض دی. او که یو کس د دې نه زیات طاقت نه لري، یعنی دومره ورسره دي چې هغه فقط د خپل ضرورت ورباندې رفع کېږي، نو بیا په ده باندې حج لازم نه دی، ځکه چې د ده بې مالي طاقت نشته دی. کله چې انسان دا دوه شیان ولري، مالي طاقت ولري، جاني طاقت ولري، نو په ده باندې حج لازم دی او حج ورباندې فرض دی. دلته یو مسله بیا بله ده، یو کس دی هغه خو مالي طاقت لري، اخراجات ورسره شته، مصارف ورسره شته دی، لیکن بدني طاقت نه لري، د بدن طاقت ورسره نشته دی، مریض دی، کمزوره دی، نشي کولی چې دی حج ته سفر وکړي. اوس هم نشي کولی او په آینده کې هم دی سفر نشي کولی، نو دی به د خپل ځان دپاره یو نایب مقرر کړي، د خپل ځان دپاره به یو وکیل مقرر کړي او هغه له به اخراجات ورکړي، هغه به د ده دپاره حج ادا کړي، بیا هم د ده د حج فریضه ادا شوله. لیکن د نایب او د وکیل دپاره شرط دا دی چې هغه به خپل فرضي حج ادا کړی وي. که چېرې هغه خپل فرضي حج نه ادا کړی نو دا وکیل یې ولېږه، دا وکیل یې مقرر کړو، نو دا حج به بیا د هغه د طرفه حسابېږي، د طرفه به نه حسابېږي. نو د وکیل دپاره شرط دا دی چې هغه به خپل فرضي حج ادا کړی وي. ځکه د حجة الوداع په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ولیده او هغه صحابي دا ویلي اللهم لبیک من شبرما، اللهم لبیک من شبرما، یا الله زه د شبرما له طرف نه حاضر یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا واورېدل نو هغه نه پوښتنه وکړله چې شبرما څوک دی؟ هغه وویل شبرما زما وفات شوی ورور دی، د هغه دپاره حج ادا کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل حج عن نفسک ثم شبرما، اول د خپل ځان دپاره حج ادا کړه، بیا د شبرما دپاره حج کوه. نو دې حدیث نه دا خبره ثابته شوه چې هغه وکیل، هغه نایب چې هغه د خپل ځان دپاره حج فرضي حج نه وي کړي، نو هغه د بل چا دپاره حج او عمره نشي کولی. اول به د خپل ځان دپاره فرضي حج ادا کوي، داسې یو وکیل به مقرر کوي چې هغه د مخکې نه خپل فرضي حج کړي. شپږم شرط هغه د زنانو دپاره خاص دی، هغه دا چې زنانه سره به محرم وي، ځکه چې د حج دپاره سفر دی او زنانه سره محرم به وي. زنانه د محرم نه بغیر سفر نشي کولی، او کومه زنانه چې هغه بغیر د محرم نه حج د بیت الله له لاړله، حج یې وکړو نو حج ادا شو، حج یې وشو، حج یې صحیح دی، لیکن بغیر د محرم نه تلل د هغې په باره کې سخته ګناهګاره ده، لویه ګناه یې وکړله، بغیر د محرم نه تلل هلته د دې باره کې سخته ګناهګاره ده. د زنانه لپاره محرم څوک دی؟ د زنانه لپاره محرم هغه څوک دی چې هغه د دې زنانه نکاح ورسره نه کېږي. د
د زنانه لپاره محرم هغه څوک دی چې د زنانه نکاح ورسره نه کیږي او د محرم دپاره هم دا شرط دی چې هغه به عاقل وي او بالغ وي د دې زنانه سره به داسې محرم وي چې هغه به عاقل وي او بالغ وي ځکه لیونی مجنون دیوانه هغه د زنانه حفاظت نشي کولی دغه شان طفل ماشوم که هغه د زنانه لپاره محرم هم شي نو هغه د زنانه حفاظت نشي کولی نو د محرم دپاره هم دا شرط دی چې هغه به عاقل وي او بالغ به وي نو زما عزتمندو کله چې دا شپږ شرایط چې موږ کله ذکر کړل دا په هر نارینه په هر زنانه په هغې کې دغه شرایط موجود وو نو په هغه باندې د الله له طرفه حج لازم دی حج ورباندې فرض دی او دا حج به فی الفور ادا کوي دا حج دا به فی الفور ادا کوي او په دې کې به تاخیر نه کوي حج په ده باندې اوس لازم شو اوس په ده باندې فرض شو نو دا شرایط د هر انسان په خپل ځان کې وګوري چې دا شرایط پکې موجود وي او دا شرایط وي نو هغه به دا حج ادا کوي او فی الفور به ادا کوي په دې کې به تاخیر نه کوي تاخیر په دې کې نه پکار بعضې مسلمانان هغه په دې کې د تاخیر نه کار اخلي مختلفې بهانې جوړي لا تعداد بهانې جوړي دا کال زم او بل کال زم دا کار وشي او هغه کار وشي ورګه دینه فارغه شمه شو بعض خلا داسې دلیلونه وي حج لذي ولې دا کار نه کې فلانه کار نه کې الله سبحانه وتعالی دا ته پر راشي ته پر خپل دغه لګلې لري صدقه په خپل ځای دا سرسه په خپل ځای زکات په خپل ځای حج ادا کول په خپل ځای دي او دا چې کوم خلک وایي چې دا پیسې ولې بل چا نه ورکړي یقین وکړه هغه کلم دې چاندې کړي چې هغه دا پیسې راغلي چې دا ته واخله زه په حج نه کوم اسی فقط یو بهانه جوړي خصوصا هغه کسان چې حج نه کوي د هغې به دا عادت دی داسې عربانو نه ده جوړه کړې که الله موږ ته ویلي وی چې دا کعبه په چین کې ده موږ پسې چین لم تلو او که الله ویل چې پیدل لاړ شي موږ پسې میاشتو میاشتو سفر هم کولی پیدل هم تلو خو الله سبحانه وتعالی وسایل را لېږلي دي دې کې د عربو د بل چا څه کار دی او دا خو اوس نه ده جوړ شوي دي خو زرونه کاله کېږي چې الله سبحانه وتعالی امر کړی د ابراهیم علیه السلام د وخت نه دا سلسله را روانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویعجلون بالحج وی په حج ادا کولو کې عجله وکړي ولې عجله وکړي الله پیغمبر فرمایي فان احدکم لا یدري ما یغرز له وی تاسو کې چاته دا معلومات نشته لري چې سبا څه حالات راځي سبا څه واقعات راځي وی د حج په ادا کولو کې تاسو عجله وکړي تعدي وکړي ځکه چې سبا هیڅ چاته معلومه نه ده چې څه حالات راځي څه واقعات راځي نن صحت شته بل کال به صحت نه نن عمر شته بل کال به تاسو سره د عمر څه معلومات ده چې ته دا فیصله کې دا کال نه زما بل کال زم بل کال به عمر نه 2013 نور لسې خلکو ارادې کړې چې حج له بزو الله څه حالات څه واقعات راوستل څو قابل تللی شو چا سفر کولی شو څومره مشکلات پیدا شول نو دا هیڅ چاته نه ده معلومه دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حج په ادا کولو کې تاسو تعدي وکړئ عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله خلیفه و هغه به ویلې زما زړه غواړي چې هغه کسان را پیدا کړم کوم کسان چې استطاعت لري طاقت لري قدرت لري او د حج نه ادا کوي زه د هغې نه جزیه واخلم د هغې نه مالیه واخلم هغه دا څنګه مسلمانان دي چې را طاقت لري او د حج له نځي بلکې علما وایي کوم کس چې مالی طاقت ولري جانی طاقت ولري او د حج ادا نه کوي او د وفات شي طاقت یې لره لیکن د حج ادا نه کوي وفات شو نو علما وایي د ده د مال نه به مصارف واخیستلی شي او د ده وارث به د وفات نه پس د ده دپاره حج ادا کوي دا دومره سخته مسالې ده چې د ستا د مرګ نه بعد الله سبحانه وتعالی ستا د مال نه دا اجازه ورکړله چې دې مال نه د مصارف واخیستلی شي او د ده دپاره د حج د فریضه ادا کړی شي الله سبحانه وتعالی به دې خبر مرم د عمل کولو توفیق راکړي تاسو نه هم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین